په دا شاډولا دې اړولې ما ویم چې ته سم خاوند خو دې راکړی که نه ناخاوند مې نصیب باندې داسې ختلی دی چې غرق او تباه شوم. السلام علیکم. وی ګلدانې ستا په سترګو کې اوښکې ته چا خبر کړي چې ساده ګل خودکشي کوله او د زهر نه ورته شاته ته ما سره دومره مینه کوې چې ځینې به نو ته ژاړې. ما ته څه پته وه ما به خودکشي نه کولی چې ته ما سره دومره مینه کوې په ځوان ځوانۍ کې به اوس کونډه شوې وې. ما ته څه پته وه چې ته به ما سره دومره مینه کوې. بانگ د سحر وورم کوانه اورما 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 ما سحر مانزلا پاسوي بنگړي ما سحر مانزلا پاسوي بنگړي دا دنیا د ټول شي بنگړي بنگړي دا دنیا د ټول شي بنگړي بنگړي. خلاود کېږم د بنګړو پساس 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 کله مې خوبونه تختوي بنګړي کله مې خوبونه تختوي بنګړي دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي. شان عظمت او پوختا د پیغلونا 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 سوک چې په کوڅو کې خرڅوي بنګړي سوک چې په کوڅو کې خرڅوي بنګړي دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي ګرانا دا دنیا د ټول شي بنګړي. ولې ورکې ولې ورکې الله دې نه کړي چې ستا په مینه کې زه جاړم نو ولې دې سپېږمې پړسولي او سترګې دې سرې کړي دي. الله دې په غرونو سر کا لون خشاک دې راله راوړو دي د سترګو نه خلاصه کړمه ښه ده دې لږې سترګې ترېښې کړې وې ویم دغه خشاک دی که بلې بلې که او که نه بلې نو چېډوله بلې نه کړي دغه پوکي وخه او جاړه ویم پاسه اوس خشاک پړې بیا به منډه کړه دکې مه تی په ما راړه ځه ده دا خیال جوړېدې دا په ما پسې جاړي زما په مینه کې لیونی ده الله دې نه کړي هم قبر ته به ښکته شمه خو تا سره به مینه ونه کړمه خشاک نشته پرېږده د خلک پسې غورځوي مې کړه پرېږده شکر دی ویم 11000 لنډې ولې مسالمه ویزدې دي ولې دلته خو تارونه مه لرې نه هم د غوړو مور مې د سهار نه په کمره کې بند کړی وم وښنه مې ښه ده چې ته رانې ظالمه نو په ما رانې نه راننوتې ورې م راپسې بند کړی ظالمه نه دا دومره خو بس تا ساس کړو ته ښځې راګیر کړی وي او که نه یو دله خو نه دی کوم دله به موږ ورځو
به دې ته ولاړم چې یو قدم مخکې دی نو لس قدم شاته دی او باران هم راتلو والا دی نو څوک یم خو دا ټولو ټانټو هغه جوار دی په موږ خوړلی په کور کې هم زور نشته یو خبره ووره انن پننه کوره دې نه پس دی غلط کار وکړو که نه نو خدای ګو چې را سټ ته رماتو یو خبره ته کوم نه کا وارې ما ته به د مېلمنو مخکې انن پنن نه وی کو وی راته نو حسن به راته وی کو ډېر د مینې نه وی نو حسن علي شاه به راته السلام علیکم وعلیکم السلام هو تا به په خیر څنګه چلې کاکا په خیر په خیر خیر دی بچي زه خو تا په سنته درنه موجوده ته خیر شه ګوارو ته او دې پټو ته راته ما او چرګانه موټر مې نو تاسو کمل دا ورکړل یاره دا دې څه زیاتې وکړه دا خو تا ډېر غټ زیاتې وکړه یار دا خو د خوشحالۍ خبره ما تاله مطلب دا مشوره درکړه او ته خدای به کامیاب کړې نو زما ژوند بدل شو خداره ته ووایه خواښې او سخر دې څنګه دی خواښې او سخر مې ډېره ښه دي وایي څه به دلته کې اوسېږې په کلي کې وایي خیر ته راځه بنګلې هم راکړه موټر هم راکړو او نوکري مې راته راکړله هوره او کاکا بچي زه خبر شوی ما چې ته د ودونو مشورې خلکو له ورکې او بالکل بالکل کاکا جی ټیک ځای ته رالې خو دا راته ووایه که نه چې ته زوی را واده کې نه جي لور له رشته ګورې نه جي نو بیا چا له ګورې خپل ځان له ګورم جي وای وای دا اوس وګوره انن پنن ویم خپې اګري ته دي او دیم ګوره وي ماله واده وکړه خیر دی نه که بس الله دې پرې رحم وکړي زویه زما خبرې ته غوږ کېږده زما انګور زما زوی زما خلاف دی زما قدر عزت نه کوي نو زما دا مطلب دی چې دروازه خو یې پلري که نه خو مطلب دا رېږي لکه عزتدار پکې ولا عزتدار خبره ده چې ټول مال هغوی ته پاتې او جي او چې ټول مال هغوی ته او پاتې بیم داسې خو ده خو یو جینۍ ده یو سترګې مشرق ته را که نه ښه جي. او بلې داسې مغرب ته را نو قبول را تاته هغه ای بچي کو کونډه وي کو پیغله زړه شوي او کو سترګې هم ني زما لکه دې وایي چې بس فارمیلټي پوره کوي چې عیسادار یې عیسادار بس بېغمه ښکلې رشته بدله وګورم خپله واده نه کړې مشوره خانه موږ له مشورې راکړې هلکه تا خو زه اوس ته خبر شوم او ګوره تا په خپله واده نه کړې او موږ دې په خبره موږ دې مشورې راکولې ته زما بلې قدمونه پسې ولې شاته شاته را روان یې ولې څه کړې دې هلته دې وته پورې ښځې راګیر کړې ما دې خلاصې او ته را ماته دلته قدمونه پسې شاته شاته را روان یې ولې ګرانې خبرې یار وره سم مشینې سړی خبرو ته نه پرېږدي زما تا سره سویمه ده زه په هغه سړي پسې ځمه چا چې ما د واده مشوره راکړې وه تا ته چا دا ویلې چې دا په هغه پسې روان دی ما ته دې پته لګي تا ته پته لګي اوس پرې د غوږ ته خو ومه زما به قدمونه لږدي سپېره هلته راله هغه بله مشوره راکړه ته زما به قدمونه د پاسه قدمونه لږدي روان یې یار وره هغه پسې زمزمه خو چې دواړه یو ځای لاړ شو که نه ته دې ښځې نه ولې دومره یېرېږې هله دته دې خیال دی ګوره ولې ته ترې نه یېرېږي هر سړی تېرېږي خو څوک یې وایي او څوک یې نه وایي موږ په غمو دې ما ته وایي شاړونه زه خو ګوهر ته پسې روان یم چې ما سره د دې خبرې حساب کتاب وکړه ما سره به خبرې ګوره په خپله واده نه دی کړی ما یې مشورې راکړې موږ یې په غم موږ یې په غم واړولو زه چې ورځو پسې راځه زمزمه تا یې هغه مشوره او راکړې هغه راله مشوره راکړې که نه زما ستا دښمن خو بیا یو دی کاکا جي ورشئ ښه بېغم اوسه ښه حاجي زه به تاسو رابطه کوم بېغم اوسه ډېره مهرباني زه انشاءالله بیا به چېرته ګپ ولګو ښه ځه بیا خوشحاله شه ودې کتل ورته السلام علیکم وعلیکم السلام دا سره کږې ډیوې په شان خولي داسې لاندې ځان راپروت دا څه چل شوي دی خیر خو دی تا سره ما څه بد کړي ما سره او ما سره څه بد کړي نو ما ته ده ووایه تا سره ما څه بد کړي تا سره ما څه بد کړي دي تا راته ویل چې واده وکړه او نو څه نو سهار مې وخې و ماښام مې اوس مې لا په دې وارونو کې راتګ کوه ډېر ښه او ته ستا سال دی تا په خپله واده نه دی کړی ما دې مشورې راکوي یا زما واده سره څه ستا کار دی دا بعضې ډاکټرانو واده نه کړي او داسې داسې اپریشنونه کوي چې حیران به شې ورته ستا نه مخکې غالب چې راغلو ابتابي څه وي په خدای باور وکړه که نه موټر بنګلې جایدادونه او وسخر راته وایي چې موږ ګر اوسېږه دومره ښه نصیب دی یو منټ ما یې ویل کړی دی جرده چاړۍ به یې راله کتلې ورکه نه که تندې یې مه ګوره د دې تندې تیار دی سن یې هغه زوړ خر لکه خر ته تندې ته دی او د ده تندې مه ګوره د ده تندې تیار د سور سنډا په شان نو داسې زما سیک نه یو خبره مې ووایه خفه کېږي داسې کار وکړې تاسو نصیب د بعضې نصیب لیکي که نه په لومړي واده کې هغه خدای پاک اسمان ته وکړي دونه کامیاب شي
داسې کار وکړي څه هم دویم واده وکړي او ته هم دویم واده نه نورې ودونه کې لنې ما ما خو وجوړه وجاده ته خوش قسمت یې دا چې کومه دې روسته را دا بلا کنه دا سپیره ده ته دویم واده وکړه چې ته رات ورځ سټان نه شوې ای زما یو ملګری و هغه ملګری مې نو او د خدای تعالی نسمونو د داسې ځای نه راغلو چې قسم په خدای چې صرف د توت پاڼه به خوړې او چې ما له راغې مشوره مې ورله ورکړه نو خبرې اوس ورسره یو سور ګاډی دی یو ورسره تور ګاډی دی او ماړه هغه نخرې اوس څنګه تګ کوي اوس داسې تګ کوي نه نو مې نه عالم که نه نو مې نه عالمه دا خو داسې خلک دي دا د پته نور لګي که نه تاسو کار وکړئ چې دویم واده وکړئ انشاءالله ستاسو ژوند به جوړ شي نه لږ ټیم راکړه چې زه مې وړو مور سره سلا وکړم نه 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 هغې بله شیشه کې سره ګورې چې سلا ونه کړې چې سلا یې ورسره وکړه چرې به هم تا ته ته ونوي چې دویم واده وکړې دا ته به څه وایي دا د مشورې والا چې دا دروغجن دی دیدار دا زما خلاف په لګیا وي دا خبرې پرېږدې بس نه لاشه او کو پلار کور وي که نه پلار سره پټه سره وکړې ښځې سره مه کوې ښه زما پلار خو په پنجاب کې دی نن به راځي او زه به هغه سره سلا وکړم بس کو نن نه دی خو سبا راځي چې کله راشي ورسره مشوره وکړه او ورته یې دا شان زما ملګری چې درته ونه وي چې او دا خبره ټیک تر ما ته ویره وې مړه خولې دې نه روې څه شته کې وې ښه شارګله راځه چې ځو سوچ به مې وکړو الله دې ورته ټینګ دوسو دې سپیرې دي دې کې زما څه قصور دی هغه یو ته نه کتله اوس نه که دوی خو لکه هسې د خولې واځې واځې کولې خیر غریبانانو که نه داسې چته کې سکرین چټې به پرې وړېدلې چې هغه یې اړسکا کړې دواړو له هسې نه که یو خبره ته کوم د خلکو له ډېرې مشورې مه ورکوه ته ټول لالچ ته پروت ادې را تم بل په شان دي مخ دې ولې شبه کار کوه شبه باران اتو ولې شبه مور چې مې مړه شوې ده دونه ریچې سپکې راکې شوي دي که نه مناسب تمسم خیرن دا څوک راغی سلام علیکم جمیل وره دا یتیمخانه خو نه ده چې ته داسې ډارې راغلې نه یتیمخانه نه وې ماته څوک یې او داسې دي دا څوک دی بیا من پرېږده څوک دی ما ته تپوس کړ یا ساده ګوره سر خوړلي نو بیا دې دا د کلا چوکته دو څوک ولا که نه نه تاسو څوک یې دلته څه کوئ دا راته ووایه ول خو ما څه دا خبره وکړه جمیل وره دا خو زما کور دی کې زه اوسېږم ستا کور دی نه نه دا خو زما کور و زما کور دی او که نه بیا موزیکه نه ده خپېره له ماتې کومه نه نه خبره خو ونه کوله که نه لکه اوس په خپل کور باندې خو مېږې بدي لکه دا خو زما کور دی جمیل وره په حیا کې وځه دا خو د پښتنو کور دی څه پنجابیان خو مونږ السلام علیکم داسي سلام علیکم بخیر څنګه دی ناجي خیر تا ګوره ناجي جمیل له بټوه بټوه مه کوه دا ټانټو مه کوه څوک ته تا زما بیا ته د ټانټو مه کوې ترینګولې دی خپل بیا ته وګوره تیار دی له سوال وار دی خو که چا وله ترینګولې ورکړه زما بیا ته ټانټو مه کوې داجي خیر دی نه 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 خبره ولې پرېږده که نه دا څوک دي تا له کوه داجي دا زما کوربانې ده دا زما کوربانې ده او دا مې سخر دی سخر دا په سامان کې راغلی جي د ډولۍ کې د یو ټک سامان مې په منځ کې پروت و او راغلی او دا چې کوم دی زما داجي دی او ستا سخر دی زما د خدای څخه دي زما پلار په ټوکې مه کوه چې کله په حجره کې جرګه به که نه او زما پلار به په جرګه کې نو هغه روغه به نه کېده خبره واوره دا ژبه ده که څه دي لکه د مات لیدوله بیا یې لکه غدې کېږه د مشر او کشر دندر کې نشته خلک د مشر سره په سمه خولې باندې خبرې کوي ښه ته زما پلار سره په سمه خولې خبرې کوه ته ولې زما پلار ته منګه کړو تا ولې زما پلار ته ترګولی دی وی ترګولی خو ما تا ته ویل خبرې به نه کوې دا زما پلار دی مېلمه دی د پنجاب نه راغلی د ده به قدر کې لږ کټ تل به ورته پرېږدي ښه زه چې ته هوټل پیاپوت او چای پیو پیالې وسکه وی داجي دا د اوس وخت ښځې دي ښه چې په د خواښې سخر په خپل کور کې ځای دي چې چا هم داسې ښځه راوستي لکه داسې ده نو د هغه به په کور کې نه هغه دي او نه یې پلار دي دا ستا کپړې دي راځه زه به تا باندې هوټل کې چیس کوم او تا ته ټوله قصه کوم راځه دا تا سره به زه خبرې کوم ته خبرې کوم سید خدليه ستا د لاسه به زه په حج ځای کې داسې ذلیله کېږم نو څه کوله زه به بچه کور کې ځم او په هوټلو کې به چیس کوم دا جي اوس په دې کې زما څه کار دی چې په پوزه باندې مې دې پرېږدي هره خبره مې بده نه وي هېڅ خبره نه وایي دا جي زه ترې په ایمان چې د لوږې نه مړ شوم سید خدليه ما ته خو به دې دونه زه کړی یم که نه چې دا جي ګوله ګیل شوم واده کوم دا څه چل دی دا جي ما سره ستا نمبر نه و کړی و ما ستا نمبر نه و او دا خو په پردي ټس کې ګیر شوم چا جرګې لرې ګرې یم
ویل ماله ښځه وکړه هغه چې لاړمه هغوی ستا وایي زما نه پلار خو ستا په شانته سړی خوښ دی بس یې په ما راځي خمیسه چې کوم ځای که نه وایم ته خمیسه هره ډول انجو کې ګېډېږي څه خوړلې دي او ما تا ته ویلي مو ما تا ته ویلي چې بچې ته به ماله یو ورځ کال بولې داجي وګوره ما چې داجیرۍ راواده کړې ده پلار یې په یو ټرک سامان کې راغلی په خپل کور کې په مسافرۍ کې سلام علیکم جي السلام علیکم څه کې زما د پلار ته مې روان یم هوټل کې چینج کړو ستا د رضا چې واده مشوره نه راکوله په غم جوړولې نه مې د پلار په کور کې ځای شم نه د بخته ګوره تره زه تا د ده نه یو تپوس کوم که نه ده ته ما مشوره ورکړه کوم انسان چې په جون باندې ستومانه شي نو خلک وایي چې واده وکړي نو خدای پاک جون جوړ کړي نو زه څه خبر مې چې دا سپېره دی ده واده وکړو نو جون دې خلاص شو اوس ما ورته دا مشوره ورکړه مې دویم واده وکړه نو ګوره دغه ځای کې خو دې غلطي کړې دی که نه دله زه چې کوم دی ګوره د رشتې دپاره لاړم پنجاب ته او هلته کې مو له خپله دویله وغوښته هغه سره مې خبره ختمه کړه ما زه ځمه او بس نیټه یکدمه واده وله کومه ښه دا راته ووایه تره ته د ده څه چې تا وله دویمه رشته کوله دا اوسه ګوله دا اوسه ګوله قصه کوم ځای ته ورسېده ما دا خبره زه د پلار یم دا مې زوی دی یاله زما وایي دا خو له قیامته نه مې شوې داسې ښکارې لکه راته نه چې یو 2 کاله مشر یې داسې خبره ګوره که نه نورې خبرې مه کوه که دا کچه دی اوس ته پوهېږې که نه دا دې خو مخکې داسې خبرې مه کوه دا هېڅ خبره نه ښه دا راته اوس چېرته روان یې زما په دې هوټل کې په داجي باندې یو پیلۍ چینج کړمه ښه ده بس ټیک شوه یو کار دی دله ما خو مشوره دویم ماده ورکړې وه خو چې چونکې تا ول هلته پنجاب کې کتل ټیک ده د پنجاب خلک نه دي ډېر نرم خلک دي ټیک ده زبان کېڼي پېڼي پېڼي په موږ هم بېلې کېږي خو زه خیر ښه خلک دي داجي زه خو تا له دویم واده نه کوم خبره واده مله صد خوړلي يه کېڼي پېڼي والا نه دي دغه ملک صاحب داسې څه دی که نه چې هغه زموږ خپل خلک وو خو دې ځای نه که ډوډۍ کاروبار یې څو کړی دی ښځه ټیک شو دی بس زه تاسو هوټل ته ورځئ زه تاسو هوټل په ده باندې ښه ښایسته چوس که هغه ته ووایه پیسې به وله زه ورکړم هوټل والا ښه داجي زه درته خبره کوم مشوره زه داسې کوي خبره ته کوم دې دویم واده کې څه چلي کمقله خلک وایي چې په لوګي واده کې ستا کور جوړ نه شو دویم واده وکړه زما یو ملګري ورشه نن سبا په مزو کې یو بل سپېره ملګری مې هغه په څومره مزو کې ته دویم واده وکړه انشاءالله که ته مالداره نه شوې نو ما ته دا به ووایه وایي خوله دې نه راسې ګوګوشته کې زه وشک شه ګوګوشته که دی ما د یاد کړه خلکو مخکې ګوګوشته مه ووایه دا چې کله دې کار ونشي ښه زه ورشه سلام علیکم وعلیکم السلام سل خبرې یې تا ته دې سلام وکړو ده انتو بس کورلانی نه به دې باندې به سلام نه اچې دا خبره خو ټیک ده ووایه ورته تی ورته ووایه که زه ورته څنګه ووایم مثلا خوړلې خو په جار باندې اعلان وکړه د ټول کلي ته اعلان وکړه تا ته ووایه دا دې سره ولاړ دي څنګ په څنګ بس زه دا اعلان کومه غیر غمازه ته چې ورته ور وویلم ځکه په خپل هوش او جوش هروش کې دا واز کومه چې خدای مې وخه که تاسو سوځئ نو سوځئ مازالله بلې ښځه وکړه نه 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 ډېره مزېداره چې مشکله په هوټل کې ګرمه ګرمه زما مزغو کار نه پرېښې زه د هغه دویمه ښځه دې له کومه چې زما د پلار قدر عزت کوي زما د پلار خدمت کوي تا له دویمه ښځه څوک درکوي دا ولې نه شي خبره مې ونه کړې ده خبره مې ونه کړې ده ولې مې نه ورکوي سوټه دلته څوک چرګم نه وایي تا د ما بیا تاسو ته چې کومه او خو صحیح سلامت ښځه به کومه واده به کومه او خو به ډنګ ډنګ یې کومه او داجي چې راته وایي چې هغوی به خپله راولي داسې څه دی که نه دا چې اوس هغه بوټي کې چې بینګلې وچچي تیاره کچې دي او دا ماته چوتا چوتا کوي په دې وجه یې در کوم په دې وجه یې کوم سپینه ګیره نه دی که نه په مې ته نور هم څه ویلي خو ګیره دې سپینه ته به څه وکړې اوس به دې کور نه وباسم ما به دې کور نه باسې په واده کې او که سویډن کې خو دې کور ته مې نه راولې هلته په بل ځای کې اوسمه ولې دا د چا کور دی
دی ما پسې لیکلی دی تا پسې څنګه لیکلی دی دا ما ته ګوته لګولې ده داسې بې لګولې زما ګوته خو په اشتغالګان کې مې لګېده دا اشتغالګانونو دفتر دی واپس کړی یم زه په شتاب کې به څه کار وکړي کاغذونه خو له کور ته ځای سره دي وایي تا خدای په قهر اخته که دوکه دې را سره کړې دوکه نه خو په لوټو باندې به زه دېمه ښځه کومه زه به سره اوس هغه عمل کوم چې یاد نو سبا وکړي لاس اخلاص او تیره یې تیره زه به نو دا سر نه مات کوه یالا خیر ګزاره نه کړي